په داسې حال کې چې له دې مخکې د ترانزیت په ګډون هر ډول سوداګریزو توکو موټر چلوونکو ته په پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکره پر ډیورنډ کرښه له ترانزیتي لارو د تګ راتګ اجازه ورکول کېده، خو د تېرې جمعې په شپه پاکستان په یو سملاسي پریکړه کې د تورخم په شمول د غلام خان ډنډې پټان لارې په دې پلمه وتړلې چې افغان موټر چلوونکي ویزه نه لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډې خونې مسؤلین وایي له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي ترڅو دا ستونزه حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي ورسره رسیدلي. نقیب الله صافي له شمشاد سره په خبرو کې وویل شاوخوا 2000 باروړونکي موټر دواړو خواو ته له توکو بار ولاړ دي چې د تګ اجازه نه ورکوي، چې له امله دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان د خصوصي سکتور سره موږ په تماس کې هغوی په دې باندې ډېر خواشیني دي او هغوی هم په دې کوشش کې دي چې د خپل حکومت سره خبرې وکړي، اما د دولتونو ترمنځ کې هم خبرې شوي دي. 2 ورځې وړاندې په تورخم کې جلسه شوې ده چې بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. همدارنګه زموږ د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ هم اړیکې نیول شوي دي، نو امید شته چې دا مشکل حل شي. کارپوهان وایي پاکستان تل د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې څخه د افغانستان د خلکو او حکومتونو په وړاندې سیاسي ګټه اخیستي او هڅه کوي د افغانستان حکومتونو باندې فشار راوړي. دوی وایي د پاکستان دا ډول پالیسي د دواړو هیوادونو په زیان ده او تر ډیره د همدې هیواد اقتصاد کمزوری کوي. پاکستان همیشه د ترانزیت څخه د اقتصادي راکړې ورکړې څخه د افغانستان د صادراتي او وارداتي کاروانونو څخه د افغانستان د ولس په خلاف د افغانستان د حکومتونو په خلاف سیاسي ګټه اخیستې. زما په نظر مهمه خبره دا ده چې افغانستان فعلي حالت کې د پاکستان دروازو ته دومره ضرورت نه لري لکه څومره چې خپله پاکستان لري. دوی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان خپلو تجارانو ته رسوي، خپل اقتصاد ته رسوي. حال دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت هم اوس ښه نه دی او په دې سره دوی خپل سیاسي مسایل هم د اقتصادي مسایلو سره ګډوي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان حکومت ته پکار و چې د دغسې پریکړې په مهال یې مخکې له مخکې افغان سوداګرو ته خبرتیا ورکړې وای ترڅو سوداګرو ته په دومره لویه کچه مالي زیانونه نه وای اوښتي. افغانستان له پاکستان سره 15 ترانزیتي لارې لري چې دواړو خواو سوداګر له همدغو لارو هره ورځ په سلګونه کنټینرونه او بارلونکو موټرو کې تجارتي اموال انتقالوي.